السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. قدرمنو په دې ویډیو کې موږ درته ښیو چې اکثره موږ د دې شي ضرورت لرو، د پیچکسو، د پلاس او داسې نور شیان چې موټرسایکل ته هم ضرورت وي، بل شي ته هم ضرورت وي. او په دې ویډیو کې موږ درته ښیو چې څرنګه تاسو د دې واشل او دې وړو وړو پیچکسو څخه دا تاسو څلور واړه پیچکس په یوه ځای جوړولای شئ. قدرمنو دا خو چې پیچکس له ځان سره ګرځوو، خو په سایز کې هم ډېر لوی وي او په جیب کې د وړلو هم نه وي. قدرمنو په دې ویډیو کې تاسو ګورئ چې داسې پیچکس جوړوو چې په جیب کې د وړلو وي. دا خو ډېر وړ واشل ده او څلور وړې وړې پیچکسې دي. قدرمنو که تاسو په یوه ځای 10-15 پیچکسې سره یو ځای کوئ هم، نو تاسو د یو موټر یا داسې غټ واشل پیدا کړئ، لکه څرنګه چې دا موږ موټرسایکل وړ واشل پیدا کړی او څلور پیچکسې هم په یو ځای کې بسته کړئ. نو تاسو په یوه غټ واشل کې دغسې 10-15 پیچکسې هم پر ځای کولی شئ چې په جیب کې جایز وي. قدرمنو خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم د خوښۍ سبب وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.